السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز سپیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ د فیسبوک فارګوټ پاسورډ په حوالې سره خبرې کوو. مرګرو، فیسبوک فارګوټ چې کوم طریقه د مرګرو هغه درې څلور طریقې دي. نن سبا په درې څلورو طریقو مرګرو تاسو خپل فیسبوک آی ډی چې کوم پاسورډ دی مرګرو هغه معلومولی شئ. لومبنۍ مرګرو چې کومه طریقه وه نو هغه تاسو ته درځي مرګرو. دویمه طریقه هم تاسو ته ما ښودلې وه. کروم چې کومه طریقه وه مرګرو، په کروم کې چې پاسورډ څنګه سیو وي مرګرو هغه به تاسو څنګه روباسئ. نو مرګرو په هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، هغه ویډیو تاسو وګورئ مرګرو. هغې نه تاسو هغه پاسورډ رایستی شئ، که فیسبوک پاسورډ یا جیمیل پاسورډ وي یا بل داسې څه پاسورډ وي مرګرو نو هغې نه رایستی شئ. خو مرګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې که تاسو سره فرض که فیسبوک آی ډي لاګین وي او تاسو ته مرګرو پاسورډ نه وي معلومه، مثال په طور باندې تاسو ته پاسورډ نه دی معلوم، ایمیل چې فیسبوک آی ډی کې چې مرګرو تاسو کوم پاسورډ کوم نمبر ایمیل مو ورکړی مرګرو هغه هم تاسو سره موجود نشته، صرف اور صرف تاسو سره آی ډي موجوده ده مرګرو، او بل نمبر هم تاسو نشئ انټر کوی. که انټر کوی نو هغه بیا هغه زوړ پاسورډ غواړي او هغه زوړ پاسورډ تاسو سره مرګرو شته دی نه. نو او که فرض که کروم طریقې ته ځئ مرګرو او هغه هم ناکامه کېږي چې یاره تاسو هلته په هغې کې هم هغه پاسورډ نشته، نو مرګرو نو په دې ویډیو کې مرګرو د دریو څلورو واړو چې کومې طریقې دي مرګرو که فرض که ناکامه شي مرګرو نو دا طریقه به نه ناکامه کېږي کومه چې زه تاسو ته اوس په دې ویډیو کې ښیم. نو تاسو ویډیو پوره وګورئ مرګرو چې څلورمه طریقه څه ده او څنګه به تاسو بیا خپل آی ډی پاسورډ روباسئ. نو مرګرو فرض کا تاسو خپل فیسبوک آی ډي کولاو کړه او تاسو سره دا قسم انټرفیس راځي. ټیک ده، دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد مرګرو تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. په 3 ډاټ باندې کلیک کېدو نه بعد مرګرو تاسو په سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ آپشن باندې کلیک کېدو نه بعد به مرګرو تاسو پاسورډ اینډ سکیورټي باندې کلیک وکړئ. پاسورډ اینډ سکیورټي باندې کلیک کېدو نه بعد به مرګرو تاسو بیا لاندې راشئ. لاندې چې راشئ نو تاسو به ولیکئ if you think your account was hacked. مرګرو په دې آپشن باندې چې تاسو کلیک وکړئ، کلیک کېدو نه بعد به مرګرو تاسو سره څلور قسمه انټرفیس راځي. I don't see the right option on the list. مرګرو چې لیست مونږ ته راکړي نو په هغې کې به مونږ ته پته ولګي مرګرو دا څلور قسمه آپشن دي. نو مرګرو دې کې تاسو به د لاندینۍ که سلیکټ کوئ او که برنۍ سلیکټ کوئ مرګرو دې کې به تاسو سره یو انټرفیس راځي. ټیک ده، نو فرض که ما لاندینۍ سلیکټ کړو او په کنټینیو باندې مې کلیک وکړه مرګرو نو په کنټینیو باندې کلیک کېدو نه بعد به مرګرو بیا تاسو سره دا قسم انټرفیس راځي چې کوم آی ډي هغه به راځي. نو مرګرو تاسو بیا په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ. په ګیټ سټارټ باندې چې مرګرو اوس تاسو کلیک وکړئ نو دې کې به تاسو نه نیو پاسورډ غواړي مرګرو. نو تاسو چې څنګه نیو پاسورډ ورکړئ نو مرګرو تاسو آی ډی به همدا پاسورډ شي. هغه ایمیل خو به تاسو سره په فیسبوک آی ډی نه واخلئ ځکه چې فیسبوک پروفایل کې به خپل په دې فیسبوک پروفایل کې به وګورئ پاسورډ به همدا پاسورډ چینج شي مرګرو. نو ډېره اسانه طریقه ده او امید لرم مرګرو چې دا ویډیو به هم تاسو خوښه کیږي او ویډیو به هم لایک کوئ، چینل به هم سبسکرایب کوئ او مرګرو نو اوس دا طریقه ده ډېره اسانه طریقه ده مرګرو. اوس ما دې کې پاسورډ بدل کړه نو ځکه ما سره پاسورډ چینج نه راځي مرګرو، تاسو سره به خامخا پاسورډ چینج آپشن راځي. ټیک ده مرګرو، خیر زه دوباره هم ټرای کوم چې یاره فیسبوک چینج پاسورډ چې کوم آپشن دی مرګرو هغه تاسو ته زه په دې ویډیو کې راولم مرګرو. اوس دې ته ما پاسورډ چینج کړو نو په دې وجه په دې آی ډی کې نه راځي. نو مرګرو زه دا بر آپشن سلیکټ کوم مرګرو زه تاسو ته ښیم چې پاسورډ به تاسو څنګه چینج کوئ مرګرو. دې بعد به تاسو ته کریټ نیو پاسورډ دی کې یو آپشن دی مرګرو هغه به راځي نو هغې کې به تاسو خپل پاسورډ ولیکئ. ټیک ده مرګرو چې تاسو څنګه خپل پاسورډ ولیکئ نو بس انټر ووایئ نو مرګرو بیا به تاسو سره گو نیوز فیډ آپشن چې کوم دی مرګرو هغه به تاسو سره راځي. بس په هغې باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ او تاسو پاسورډ چې کوم پاسورډ وي مرګرو هغه به ورکړئ او په نیکسټ آپشن باندې به کلیک وکړئ مرګرو. اوس دې ته مرګرو دا ګورئ تاسو ولیده چې کریټ نیو پاسورډ. نو مرګرو دلته چې تاسو څنګه کریټ نیو پاسورډ ولیکئ مرګرو او کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو مرګرو تاسو آی ډی چې کوم پاسورډ وي مرګرو هغه به چینج شي. نو مرګرو دا یوه ډېره اسانه طریقه ده
او په دې طریقه هم تاسو خپل آی ډی پاسورډ بدلولی شئ، چینج کولی شئ. او مرګرو ویډیو هم لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او په نوې ویډیو کې مرګرو ملاقات کیږي. د الله په امان.